بسم الله الرحمن الرحیم د خبرونو سرټکی د پاکستان په خاوره کې د داعش پر مرکزونو د افغانستان هوایي بریدونه د افغان قزاق سوداګریز او اقتصادي فورم او تولیداتو نندارتون لپاره کابل ته د قزاقستان د لوړپوړي پلاوي سفر او د خراسان جنوبي او هلمند اقتصادي فعالیانو په ګډه غونډه کې د افغانستان او ایران د پلاو ګډون د لیو مهربان خدای په سپیڅلي نامه درندونکو سلام د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن شنبې د غبرګولي میاشتې 13 نیټه ده. زه دا بشپړ خبرونه دي. دفاع وزارت وایي چې د اسلامي امارت هوایي ځواک تېره شپه د پاکستان د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو په ځینو سیمو کې د داعش اړوند مرکزونه په نښه کړي دي. د یاد وزارت په وینا دغه بریدونه د بلوچستان ایالت د قلعه عبدالله ولسوالي د ګلستان په سیمه د چاغي ولسوالي د ګردي ځنګل په شکراب سیمه او د خیبر پښتونخوا د اورکزي ایجنسي د قمبرخیلو په سیمه کې ترسره شوي. دفاع وزارت ادعا کړې چې په یادو سیمه کې د ساين بالفساد د عشیانو او شر او فساد هغه مرکزونه په نښه شوي چې د افغانستان پر وړاندې د بریدونو د پلان جوړونې لپاره کارېدل او په تیرو کې ترې یو شمېر خونړي بریدونه هم تنظیم شوي وو. د قزاقستان د لومړي برازیل مرستیال او د ملي اقتصاد وزیر استریک شومانګارین په مشرۍ پلاوي کابل ته را رسیدلی دی. صنعت او سوداګري وزارت د یاد پلاوي د سفر موخه د افغان قزاق اقتصادي او سوداګریز غونډې او د قزاقستان د تولیداتو او محصولاتو لپاره د نندارتون پرانستل ښودلی دی. یاد وزارت وایي چې دغه غونډه او نندارتون به د سوداګریز ګډون لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي، د سوداګرۍ کچه بله لوړه کړي او د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور ترمنځ به د پانګونې جلب ته زمینه برابره کړي. بل خبر د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند د پروان ولایت د جبل السراج ولسوالۍ د صفوان سمنټو له نوي تولیدي فابریکې څخه لیدنه کړې ده. نوموړي د صنعتي او تولیدي پانګونو پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دي چې اسلامي امارت د کورنیو او بهرنیو پانګوالو لپاره د مناسب اسانتیاو برابرولو ته ژمن دی. د چارواکو په وینا دغه فابریکه به له فعالیت وروسته هر ورځ له 15 تر 9,000 ټنه سمنټ تولید کړي او شاوخوا 15,000 کسان ته به د کار زمینه برابره کړي. او وروستۍ خبره چې مشهد کې د افغانستان اسلامي امارت جنرال قونسل مولوي نور محمد متوکل د خراسان جنوبي او هلمند اقتصادي فعالانو په ګډه غونډه کې ګډون وکړ. نوموړي وویل چې هلمند او خراسان جنوبي اقتصادي بشپړونکي ولایتونه دي او د ګډې کاري کمیټې ته جوړېدو غوښتنه یې وکړه ترڅو د دواړو ولایتونو ترمنځ سوداګریزي او اقتصادي اړیکې لا مضمنې او پیاوړې شي. قدرمندونکو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.